السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ریاض الصالحین کتاب کې درسونو سلسله روانه وه، او نن به انشاءالله د توبې په باره کې چې مؤلف رحمه الله کوم حدیثونه او آیتونه راوړي دي د هغې مختصر شرح به کوو او د هغې فواید به ذکر کوو. نو مؤلف رحمه الله امام نووي رحمه الله باب یې خو د باب التوبه، یعنی د توبې بیان. د توبې د موضوع چې ده د مسلمان دپاره بلکې د انسان دپاره ډېره اهمه ده. د توبې مطلب دی الله ته واپس کېده. د توبه په عربۍ کې واپس کېدو ته وایي، نو مطلب دا شي چې الله ته واپس کېده. یو سړی د الله نه لرې شي، د یو ګناه د لاسه نافرماني د لاسه لاړ شي لرې، نو دی به اوس الله ته راواپس کېږي د دې توبې په وجه چې توبه وباسي الله ته به راواپس شي. د انسانان رب العالمین پیدا کړي دي او هغې ښه پېژني چې دا کمزوري دي، نو ځکه الله وایي چې یرید الله ان یخفف عنکم، الله غواړي چې ستاسو نه بوج کم کړي. وخلق الانسان ضعیفا، او انسان کمزوری پیدا کړی شوی. نو موږ خپل ځان دومره نه پیژنو څومره چې رب العالمین موږ پیژني، ځکه چې د هغه مخلوق یو هغه خالق دی، نو هغه زموږ نه ښه خبر دی چې دا انسانان کمزوري دي. دوی له به زه شریعت ورکم، پیغمبر به ورته ولیږم، کتابونه به نازل کړم، او حلال او حرام به ورته وښیم، هر څه به ورته واضح کړم، خو بیا هم دوی کمزوري دي، نو ګناهونه به ترې کېږي. شیطان به غالب شي کله نه کله، نو کله به شهوات، نو کله به خواهشات. ډېرې خبرې دي چې دې د لاسه انسان په ګناهونو کې پرېوځي، نو بیا د الله مهرباني ده او د هغه شفقت ده او د هغه نعمت دی چې بیا د توبې له دروازې به یې کولاو کړې ده. نو که داسې الله ویلی وی چې چا ګناه وکړه بس ختم ځای لاړ تباه شو، نو بیا به د انسانان خو به ټول هلاک شوی وی او تباه شوی به وی. ځکه چې څوک داسې دی چې ګناه یې نه ده کړې، او څوک داسې دی چې هغه صرف نیکیانې کړي. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي چې هر د آدم بچی چې دی خطاکار دی، خطا ته کیږي، خو بیا ښه انسان هغه دی چې د خطا نه بعد الله ته واپس شي، توبه وباسي. د دې مبارک کې مؤلف رحمه الله حدیثونه هم راوړي دي او آیتونه هم راوړي. توبه ویسته دا د نیکانو خلکو طریقه ده او دا د هغوی منهج ده او د هغوی لار ده. نیک سړی چې کله هم داسې په غفلت کې شي او د رب العالمین نافرماني وکړي، نو بیا ډایرک رب العالمین ته واپس کیږي. بل دی چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې موږ له تادي راکړې په دې خبره باندې، وسارعوا الی مغفرة من ربکم، تادي وکړئ د الله بخانې ته. بخانې ته تادي به داسې کېږي چې ته به توبه وباسې، او تادي به موږ په دې کوو ځکه چې موږ ته دا پته هم نشته چې سبا له موږ یو که نه به یو. سبا خو لا پرېږدي، نږدې وخته پورې به یو که نه به یو. وما تدري نفس ماذا تکسب غدا، هیڅ نفس ته دا پته نشته چې سبا به څه کېږي. چې دا پته نشته چې سبا به څه کېږي، نو بیا خو به دا توبه په دغه وخت کې ویسته پکار وي، الله ته به واپس کېږي. دا تسویف نه دی پکار. تسویف دې ته وایي چې سبا بل څه به سړی کوي، چې سبا به توبه وباسم، بیا بل څه به وباسم. بعض کسان وایي چې بوډا شم توبه وباسم. نو زموږ دا ډېر خلک داسې دي والعیاذ بالله چې دا ګیرې وړې کوي یا ګیرې خرئ، نو تو ته ګیره پرېږده، نه هغه په زړه کې دا خبره پرته چې کله بوډا شم بیا به زه توبه وباسم. نو دنه به تپوس کوي چې ته به د بوډا کېدو پورې یې او که نه. څومره ځوانان زموږ مخکې مړه شو، بلکې څومره ماشومانان زموږ مخکې مړه شو، نو ته به په څه انتظار باندې ناستې چې زه به دغه وخت ته رسم. د مسلمان شان دی توبه ویسته، الله ته واپس کېده په هر وخت کې. هغه ولې یو وخت نه دی خاص کړی، مسلمان دی له یو وخت نه خاص کړي، بلکې چې څنګه دغه نه ګناه وشي او په غفلت کې راشي، نو بیا الله ته واپس شي. ځکه چې د مرګ ژوند هېڅ پته نه لګي سبا له موږ یو یا به نه یو.
حدیث کې راځي چې کله تا باندې سحر شي نو د ماخام انتظار مکو، چې ماخام شي سحر انتظار مکو، انتظار مکو بلکې توبه بس الله ته واپس شي. کې دي چې دستا اخرنه سحر یو کې دي چې دستا اخرنه شپې سوال وته نه. نو توبه وستو کې تادی کول د مسلمان طریقه ده، د نیکانو خلقو منهج دی. ان شاء الله په دې باندې په تفصیل چې هغه مخکې راځي. دي چې مؤلف رحم الله د آیتونو او حدیثونو مخکې خپل یو خبره کړې ده. وی قال العلماء، علماء دا خبره کوي التوبه واجبه من كل ذنب، توبه واجب ده د هر ګناه نه، چې د هر ګناه نه به توبه وباسي. د څه ګناه نشته چې هغه ته مستثنا نه، بلکې د هر ګناه نه به توبه وباسي چې تا وکړه. نو توبه د هر ګناه نه قبليږي. او غټه توبه د توبه به درې قسمه ده. غټه توبه ده چې سړی د کفر نه توبه وباسي، یو سړی کافر دی توبه ویسته د کفر نه ستر وړي اسلام تر دا غټه توبه ده. الله په قران کې قل للذین کفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وی دي کافرانو ته وایي چې دوی چې د خپل کفر پریدي او دغه نه واپس شي نو الله به تعالی تیر شوی ګناونه د ټول بوته وبخ. دا غټه توبه ده چې انسان د کفر نه توبه وباسي اسلام ته راوړي. دویمه درجه کې بیا هغه توبه ده چې انسان د غټو ګناونو نه توبه وباسي. ګناونه به دوه قسمه واړه ګناونه دي او غټ ګناونه، چې دا هغه د زید هغه تفصیل نه دی. یعنی موږ به تفصیل کړی وي چې دا غټ ګناونه کم کم دی او سو ته وي او په سوچ دي د غټ ویل شي دی او واړه ګناونه ته ولې واړه ګناونه ویل شي. د غټو ګناونو توبه وستا. به درېمه درجه کې هغه توبه چې هغه د وړو ګناونو انسان وباسي، دا په درېمه درجه کې دا توبه ده. نو دیږي کې امام نووي رحم الله وی چې التوبه واجبه من كل ذنب، د هر ګناه نه به توبه وباسي. دا بس کې سند ته پوښ کې راشي زمو خاله چې لکه زمخ کې پیر پرسومه قبر پرسومه دی باباګانو د بتلمه مشرکومه زما باقیده کې شرکو الله به مو بخیو کنه نه دي کې دغه مسله لري چې د هر ګناه نه توبه وسته کیږي، د هر ګناه نه. او الله سبحانه وتعالى مهربانه بچا دی چې دغه ته توبه وباسي نه کړي کفر نه توبه وسته نه هم د قبلې. ذکر رسول صلی الله حدیث کوي چې اسلام چې د اسلام راوړل اسلام منل د چې تیر شوی څومره کفر د وسطانه شوی د غر څخه ختمي. نه چې د کفر نه توبه قبليږي نه داغې نه بعد چې به کومه ګناه ده داغې نه کومه د درجه کې خو لازم قبلي، خو داغې لپاره به شرطونه دي هر توبه الله نه قبلي. زموږ د لباس خلکو دا مطلب دی چې په خپل باندې وایي الله ته می توبه ده نه بس ما توبه وستا دي ته توبه نه ویل کی. توبې لپاره خپل شرطونه دي چې هغه روان دي. امام نووي رحم الله به ذکر کوي. نبي وی چې فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله، او کله چې ګناه د الله او د بنده په منځ کې، نو مطلب دا شي چې ګناونه په دوه قسم دي. یو هغه ګناه چې ستا او د الله په منځ کې دي، او یو هغه ګناه چې ستا او د بنده په منځ کې، بنده او د بنده په منځ کې دي. نو کله چې دا ګناه د بنده او د الله په منځ کې، په دې باندې مثال لا کولای شي چې ګناه ستا او د الله په منځ کې چې پټه ګناه کوي د انسان په کې حق نه. مثال یو سړی مونږ پری دی نه کوي مونږ نه دا مونږ وسیله په دې کې د بل چا حق شتي نه، بلکې دا ګناه ستا او د الله په منځ کې ده، ستا او د الله په منځ کې ده. او دې باندې ډیر مثالونه دي. خدای یو مثال موږ سره وضاحت ته ورکو چې دې ته وی هغه ګناه چې د انسان او د الله په منځ کې د بنده په کې څه کار نه دی بل بنده. روجه به به مثالونه ډیر زیات دي. خو لکه چې موږ یو مثال د توضیح لپاره ذکر کوو کو به دې شمارول لاړ شنو ډیر ګناونه دي سي چې کله ګناه ستا او د الله په منځ کې نو وی چې دغه لپاره درې شرطونه لازم دي. او چې کله انسان تتبع کې د قران او حدیث د دلیلونو وګوري دغه نه د واضح کی چې د لپاره 15 شرطونه لازم دي. درې دلته د مؤلف رحم الله امام نووي ذکر کړی دي او دوه به موږ زیاتی ذکر کوو چې د قران او حدیث کې د 15 شرطونه غلي توبې لپاره چې کله توبه ستا او د الله ګناه ستا او د الله په منځ کې نه دغه لپاره د 15 شرطونه لازم دي. چې د 15 شرطونه وو الله بستا توبه قبلي، چې د 15 شرطونه نو یا په دې کې یو نو د توبه نه قبلي. اولنې شرط د ذکر کړی دی چې ان يقلع عن المعصيه چې د ګناه به پریدي. امون کوئی چې د دین مخکې اولنې شرط دا پکار دی چې الاخلاص، چې به دې توبه کې بسې اخلاصي د توبه به رب العالمین د پاره وباسي، د توبه الله قبلې. یو سړی د ګناه پرې خو توبه وسه ته پوښتنه کولی وی چې لکه د پلانې زما صفت وکي
یا د غپلانیزي کې زما مزدوري غواړم کار غواړم په دې دفتر کې ما ولګي په دې جمعات کې ما امام کې خدای پورې مې نه امام کې جسو پورې د ګناه باندې پرې خو دي نه زه د ګناه پرېدم د دې لپاره چې دې کې ماته مزدوري ملو شي دې کې ماته کار ملو شي دا قسمه توبه الله دا نه قبلې چې دې کې اخلاص نشتی هر هغه عبادت سب توبه نه هر هغه عبادت چې وایي کې اخلاص نه هغه رب العالمین نه قبلې به د شرط چې ان يقرأ عن المعصيه چې دا ګناه به پرې دی واضح خبره نه چې سړی توبه وباسي او هغه سره سره ګناه کې د خطوبه نشوه نو ان يقلع عن المعصيه چې دا ګناه به بالکل پرې دی ختمه به که ګناه دي چې یو شی یو کار ته کې حرام دی د حرام کار به پرې دی یا که دي چې ګناه دی چې ته واجب کار پرې دی یو شریک کار پرې دی هغه شریک کار به بیا کې دا به دویم شرط شو چې ګناه دي نه پرې خو دی په توبه نه قبلي دریم شرط به کېداري چې ان يندم على فعلها په خپل کار باندې مبخیمانه چې کلم ته د ګناه را دیږي نو جاړي به او سوچ به کې چې ګوره ما سره بسکی د مسلمان شانی دا باز قسم دی ولې یعذ بالله داسې زړور دي داسې زړور په دي ګناونو کې او داسې زړور دي الله په نافرمانی کې چې ګناو کې به خلکو ته بیانې او دا بدترین انسان دی چې یو خو دي ګناو کړه او الله دې باندې پردر واچول پټه وساتل توس لګي خلکو ته یعنی خیخ کار کوي چې فخر او تکبر سره وي چې سید الله په خفقي هم دي سي کړی دي دا ډېر بدترین انسان دی ځکه رسول سموي چې زما د امت والله بخي سوی دا کسانونه چې د شپې ګناو کې الله به پردر واچي سال به روزي خلکو ته بیانې د سره الله نه بخي ولې ځکه چې دکې یو خو دې الله نه فرمانی وکړه په نافرمانی لپاره بل نه فرمانی تکبر دی وکړو او بالکل د الله د شریعت د تاسیس سپک غونډه کې ښکارا شو چې سید په دې الله خبکیږي غلګه منګ دې شکار کړي دي د باز کسان لګي د رضوانی قصې شروع کی منګ چې ځوانانو منګ به دا ګناه دي کوله منګ به دا جلدی شي کوم به دې شي کو دا ګوره بدترین انسان د الله سبحانه وتعالى دې صفات نه منګ لري ساتي چې سره د الله سبحانه وتعالى نافرمانی کې بیا د نافرمانی ذکر کوي خو فخر سره چې او ما دا کار کړي د لسنګ انسان دی نه په دې باندې په خیمانه دا به مشره دی ګوره دی پیغمبرانو ته اوچت پیغمبران دي د قیامت ورځ اوګه د حدیث ته استعمالون د حدیث لنزو چې کله انسانان لړ شي آدم علی السلام پسې اوغه ته وی چې ته الله ته وی چې حساب کتاب شروع کړي آدم علی السلام بوته چې نفسي زمان خپل ځان سره سوچ ما ته الله ویلو چې دیونه ته منځ دي کې زوت نږدې شیو زه دې سوچولم چې الله ما ته نن سوي ګوره حالانکه آدم علی السلام ته الله خصپا ویلي چې تاسو توبه قبول شوي ده توبه الله سبحانه وتعالى قبول کړي او بلکې د توبې الفاظ وتم الله سبحانه وتعالى خولیو توبه ولا قبول دغه باوجود آدم علی السلام د خپل خطا په سوچ کې د کوم چې دغه نشي و دغه نه بیا دغه راشه ابراهيم علی السلام له هغه دغه خبره کوي بیا راشه موسی علی السلام چې مکه سوجلې به عیسی علی السلام راشه د دومره اوچت انسانان هغه خپل غم وړي چې الله به موږ ته سوي نه زموږ په شان ګناګار انسان چې ټول عمر دغه ګناونو کې تیر شي د لازم په خپل ګناه باندې خیمانه توبه دی وسته اخلاص پکې وو ګناه دی پرې خو ده اوس په خپل ګناه باندې خپي چې ګوري دا ګناه ما کوله او په مخه به دا سوچونه کوي چې کله دا سوچ تا کوو نو دا دلیل په دې باندې چې ته رښتینه په خپل توبه کې ته به ګناه باندې خپي نو دا سوم شرط شو دا دریم سلورم شرط پکې دا دی چې ان يعزم الا يعود اليها ابدا چې کله توبه وباسي دی ګناه نه نو پزړه کې به د په خیره دی چې زبدي ګناه ته نه واپس کېږم دا ګور ډېر اهم شرط دی چې ډېر خلک دي چې چل کوي لکه مثال کې توبه وباسي دي چې استاد سره ناشته ته چې سود چیرې دا ډېر غټه ګناه ده او دا سود چیرې د دې سیدل کې سره چې خپل مور سره زنا کوي دا سود خوراک نه بکر بس الله ته مې توبه د سود ډېر غټه ګناه ده او په ځړ کې دی چې لکه زما خو سودی کاروبار روان دي زه خو به کومه د ټوغي کې پر رب العالمین پوری ټوغي کې ټوغي اصلي انسانانو په منځ کې به خبره والو چې لکه ته مثال کې پلاری او زوی ته نصيحت وکي چې زوی ته به دا کار نه کې کده غزي ته بیلړې خبر نه هغه ته دوی بیا به نظم دنن نه بعد په ځل کې دی چې بیا به زما او چې به ته خو شي هغه بیلړ شي نو خلک وایي چې دا بچي دی پلار پورې څه خندا ونته کې ټوغي کې دې کو ته چې نظم او په ځل کې خپ خیر راځي چې زب زما
نو چې د انسانانو په منځ کې دا ټوغې دي نو چې سړی د رب العالمین سره دا چل کوي نه دا به ټوغې نه په هغه پورې او بیا رب العالمین له ته څنګه دوکه ورکوي زه خو دې کسانو ته اریان یم دې انسانانو ته چې راکم چې توبه وباسي او په زړه کې دی چې ګناه به بیا هم کومه یا دا بعض کسان وایي چې ګناه مې وکړه بیا به توبه وباسم ځان له نه دا کار خو دا دوکې خو ته هغه چاله ورکولی شي چې څوک په غیب باندې نه پوهېږي یو سړی ستا د زړه نه دی خبر انسان له دوکه ورکولی شي چې د زړه پته ورته نشته خو رب العالمین له ته څنګه دوکه ورکوي خو ستا د زړه نه بالکل خبر دی پرون ما پسې څه کسان رالو دوه کسان هغو ته پوښتنه کوي د مسلې چې دا یو کس وایي چې زما سره دوکان دی زه د بل کس باندې خرڅوم دا به زه په ده باندې خرڅ کړم او یم به پکې زه یعنې زه به دله به ایجار ورکوم دوکان به د به ایجار والم نه دې پورې خو مسله صحیح ده ما ورته ملګري یو ته ما ته چې زما سره دوکان دی او زه یې نشم چلولی دا ته واله زه یم صحیح ده مال یې راکړه هغوی زه به پکې کار کوم زه به تله 2 زره یا 3 زره یا 4 زره چې څو باندې اتفاق وشي د ایجار به زه تله درک کوم او بیا پکې دا خبره دویمه راووته چې زه به تې بیا وروسته علمه د دوکان دغه ریټ به تې دغه پیسې به واپس ورکوم او دوکان به تې واپس علم تاسو دې ته سوی د سود دی که نه دی دا دوکان به کاسې بانه شو دوکان خو هسې بانه شو ما ورته ملګري یو 1.5 زره ته مال راکړو دوکان دې زمانه واغستو یم پکې زه نو تا له 2 زره در کوم ته مال 1.5 زره راکړي سبا له ماته دوی وروره 1.5 زره ما سره اشترا شواله خپل پیسې 1.5 زره ته واسي سره د هغه ایجار کم چې تا غسته دا خو د اول نه په زړه کې دا خبرې پرتې دي نو د رب العالمین سره خو دغه څوک نشي کولی ته خو به انسان دوکه کې زه صحیح د انسان ته پته نشي ستا په زړه کې څه پرته ده خو دې ځای کې خو ستا په زړه کې پرته ده چې زه به بیا داسې کار کوم د ده دا پیسې به درته واپس وم دوکان دې به کاسې بانه کړو نو څوک دوکه کوي ته مولوي صاحب خو به ته دوکه کې ځه عالم به دوکه کې قاضي به دوکه کې د نیکان خلک به دوکه کې خو رب العالمین ته بس ځکه امام ایوب السختیانی رحم الله وی چې د باز خلک د سودخور خلک وی الله له دې دوکې ورکړي لکه سړی چې ماشومانو له دوکې ورکړي دا خبره به چې تورا تو کې بدل را بدل وي کې ته به الله نه بوځي صحیح ده خو انسان زه په نشم مستطلب جواب درکم چې ستا کار جایز دی بل برته مو چې جایز دی رب العالمین د قیامت پر څه جواب ورکړي خو ستا په زړه باندې هغه پوه دی په زړه علم دی نو کله چې توبه باسي نو دا به په خیره دی چې دا ګناه به بیا نه کوم قطعا به دا ګناه بیا نه کوم د عزم بستا په زړه کې د په خیره د بستا په زړه کې نه الله سبحانه وتعالى ستانه دا توبه دا به قبلې نو دا سویم شرط شو سلورم پنځم شرط دا دی چې هغه مؤلف رحم الله نه دی ذکر کړي او هغه دا شرط چې د توبه په هغه وخت کې وسته کیږي چې دغه وخت کې توبه قبليږي دا غیر پر مخ کې حدیثونه روان دي یو خو عام وخت او یو د هر انسان لپاره خاص وخت دی د هر انسان لپاره چې خاص ته مخې ته حدیث روان دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې الله د هر انسان نه توبه قبلې تر دې چې د سام مری تر ورسي نو کله چې سام مری تر ورسي بزن کدن کې نه بدیټن کې به توبه نه قبلي او چې سړی سا روح د مری تر ورسي او به توبه الله ته وستا د توبه قبلي نه قبليږي نو بدی کې هغه پنځم شرط نشته او یو عام وخت چې کله نور د کم ځین راوخیږي د مغرب نه راوخیږي نور دا غزين راوخته د مغرب نه نو د توبې دروازه عامه دروازه بند شو ټول انسانانو د پاره اوس په دې ټینګ کې سره توبه وباسي قبليږي نه توبه دا توبه نه قبليږي نو پنځم شرط کوم شو د وخت دا شرط شو دا پنځه شرطونه سره یاد ساتي کې دي چې درس واخره کې زده او کس ته پوښتنه کوم پنځه شرطونه دا اهم دي د هر مسلمان د پاره کته د غوړي چې الله ستاسو توبه قبول کړي او ګناهونه د لماب کې د پنځه خبرې او پتا کې لازم دن نه او کله د بګینې نو توبه دي نه قبلي اخلاص چې توبه به صرف د الله لپاره دویمه ګناه به پرې دي دریمه په دې باندې به خپې پخیمانه به سلورمه دا په خیر ادب دي چې ګناه به تاسو غیر نه شي لکه مزه چې بدی نه پوښي چې کله تاسو پوهه په کاری تاسو مال جواب راکو چې موږ بدی پوښي سلورمه مسله چې دا په خیر ادب چې د ګناه بیان کوم پنځمه چې دا توبه په دې وخت کې وباسي چې پنځه خبرې به دن نه وي نه دا توبه بس قبول شي د ګناه مت الله وبخي کوم ګناه هر ګناه کوم ګناه چې ستاسو د الله په منځ کې ده اوس دا غینه به درځو هغه ګناه له وان كانت المعصيه تتعلق بآدمي او کچرته د ګناه تعلق د انسان سره د انسان حق پکې
نه د هغې دپاره به بیا شپږم شرط پکې بل ولګي، هغه دا دی چې وان یبرأ من حق صاحبها، دغه چا حق چې دی خوړلی دی د هغه نه به ځان څه کړي بري به کړي، دغه د حق به هغه ته ادا کړي. نو د شپږ شرطونه شو په دې کې، نو بیا به هغې باندې تفصیل کړی فإن كانت مالا او نحوه رده الیه. که چېرته داسې لکه مال اوس مثال کې یو سړي د بل کس نه غلا کړې ده، پیسې ته خوړلي 15,000 ته والي 10,000 ته پخوا پټ کړي، اوس هغه زه توبه وباسمه د دې ګناه نه. نو په دې کې شپږم شرط څه دی چې دې سړي د پیسې به واپس ورکړي. ویاره هغه سړی مړلی چې مړلی دغه وارثانو له به واپس ورکړي. خا بیا نه وارثان معلوم دي نه هغه سړی معلوم دی، اوس څه وکړم ورسره؟ نه د هغه د طرف نه به صدقه کړي، خدا به د ځان سره پرېږدي نه. او که د ځان سره دې ښودي چې زه خیر دی بس دا ما سره پرتي نه، دا توبه ستا نه قبلېږي ځکه چې شپږم شرط پکې دا لازم دی. دې ځای کې د ګناه تعلق د څه سره دی؟ د یو بنده سره، د انسان سره دی، حق پکې دی دننه، د انسان حق پکې دی، دا محض د الله حق نه دی بلکې د انسان حق پکې دی. وإن كانت حد او کدیسی چې حدی حد قذف ونحوه مكنه منه او طلب عفوه، یو سړي سره د ظلم کړی دی، وهلی دی، ټکولی دی، د ده ته په ده پسې به ورشي او دله به اختیار ورکړي کما معاف کې او کما نه خپل بدل اخلي، کما معاف کې او کما نه خپل بدل اخلي. او که چېرته په یو سړي پسې د غیبت کړی نو په دې ټیم کې به څه کوي؟ په دې کې به علما تفصیل بیانوي. که دا سړی د دې غیبت نه خبر شوی نو بیا پسې ورشه او ورته ووایي چې ورور ما په تا پسې داسې خبرې کړې وې خو زه د نه بخښنه غواړم. او که دی د دې غیبت نه خبر نه وي او تا پسې خبرې کړې دي نو بیا په دغه ټیم کې بس استغفار کوه، الله ته توبه وباسه او د ده دپاره بخښنه غواړه د الله، د ده دپاره چې الله زما د پلانې ورور وبخښي. بعضې روایتونه کې داسې راځي چې څوک د چا غیبت وکړي نو بیا د هغې کفاره څه ده؟ د هغه دپاره به بیا دعاګانې غواړي، د هغه دپاره به دعاګانې غواړي د رب العالمین نه چې ویې بخښي. داسې یو د درې مسلو ته پکې اشاره وشوه. نور دا مسله تفصیلي مسله ده، خو دومره ده چې زمونږ په دې زړونو کې دا مسله چې داسې شي د کینی. د هغې نه بعد بیا دا خبره کړې ده چې ویجب ان یتوب من جمیع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وی پکار خدای چې د ټولو ګناهونو توبه وباسي د پکار ده، خو چې یو سړی د یوې ګناه نه توبه وباسي او بله کوي نو دغه قبلیږي او که نه نو وی صحیح خبره دا ده او حق خبره دا ده چې د یوې ګناه توبه قبلیږي او دا بله پاتې شوه. او چې یو سړی د شراب څکي والعیاذ بالله او زینام کوي او د توبه وایسته صرف د زینا نه، نو دا توبه قبلیږي که نه قبلیږي؟ صرف د زینا دا قبول شو، د شراب هغه پې پاتې شوه. ځکه د دې ځای کې چې کوم اراده کړې وه هم د هغې حق شان به ده سره کېږي، د دا ویلي چې زه به زینا پرېږدم او هغې نه توبه وویسته او دغه شرطونه به کې د نه وو، نو هغه بله ګناه پې پاتې شوه او د دې نه توبه وویستی شو. اگر که بعض علما دا وایي، دا ډېره خطرناکه خبره ده، بعض علما داسې وایي چې د ټولو ګناهونو نه دې توبه نه ویستې نو توبه نه قبلېږي، د ټولو ګناهونو نه. نو ځکه موږ تاسو ته دا وایو چې دا خبره ډېره خطرناکه ده، نو د ټولو ګناهونو نه ځان لرې ساتئ. احتیاط دغه کې دی چې د ټولو ګناهونو توبه وباسئ، بالکل یې نوی ژوند شروع کړئ چې الله دې توبه قبوله کړي. بیا په هغې باندې آیتونه راوړي دي، وایي په قرآن کې وایي دې مبارک ډېر زیات آیتونه دي. آیت دوی پرې راوړي دي چې الله وایي وتوبوا الى الله جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. اے مؤمنانو ټولو ته الله دا خطاب کړی، ټولو مؤمنانو ته توبوا الى الله، الله ته واپس شئ، توبه وباسئ. دا ټولو ته دا خطاب دی، که هغه نیک دی او که هغه بېدینه دی او که هغه ښه سړی دی او که هغه بد سړی دی، ټولو ته دا خطاب دی. ولې الله دا خبره کوي لعلکم تفلحون، چې تاسو کامیاب شئ. په دې کې دا فایده ده چې کامیابي دا ملاویږي په توبې سره په دنیا او په آخرت کې. نه که ته د دنیا او آخرت کامیابي غواړې رب العالمین ته به رجوع کې، هغه ته به واپس کېږي، د هغه سره به رابطه جوړې، د هغه سره به تعلق جوړې. او دا آیت الله کوم ذکر راوړی دی؟ د دې نه مخکې آیتونه دي چاته چې قرآن یاد هغه ته به دا مسله معلومه وي. سورة النور کې الله سبحانه وتعالی دغه بحث کړی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. مؤمنانو سړو ته دا ووایه پیغمبره چې سترګې کوزې ساتئ، د خپل عورتونو حفاظت کوئ. بیا ووایي زنانو ته دا ووایه چې سترګې کوزې ساتئ، د خپل عورتونو حفاظت کوئ. بیا په آخره کې الله دا خبره کړې ده چې الله ته واپس شئ، که بلپرست تاسو نه کمې زیاتې به کې شوي.
د سترګو په مسله کې تاسو نه کمی ځته شوی الله وی چې واپس شي ماته چې تاسو کامیاب شي او نن سبا د سترګو په دې مسله کې ډیرو خلکو نه چې کمی ځته شوی پر دوه زنانو ته کته په انټرنیټ کې تصویرونه ته کته په ټي وي باندې د ټي وي کې په دې خبرونو کې د جنکی ګوره والله العظیم کې دا موږ ته ګناه کوي ها په فلم کې جنې کته د سید او د ګناه ده خو چې جنې خبرونه وای هغه ته کته نه دا خبرونه وای یعنی مطلب د دې دی چې موږ به د جنې د خبرې ته ګورو که خبرې خوي نو به د جنې ته کته سدي جایز دي او که خبرې ورانی وي به ته کته جایز دي مسله خبرو پورې وتړل شو مسله دی پورې نه دی وای چې جنې مسله ده موږ وای مسله د جنې ده مسله د خبرو نه ده جنې ته کته پردي جنې ته کته حرام دي کاغه ته خبرونو کې ګوري او کاغه ته درس کې ګوري درس ته غوړه خبرونو خبره کې یو جنې په ټي وي باندې راغلی دا او د حدیثونو درس کې یا د قران درس شروع کړي او مخې کولا و دي جنې ته کته جایز دي کې نه دي ها نو دا خوږی خبرې کې قران خبره کې د حدیث خبره کې نه کته ته جایز دي نه دي جایز دي د کته نه دي خبرونو ولا تر کوم ځای کته جایز دي او دا چې پالتو خبره د خلکو شروع کړي د موږ خبرونو ګورو خبرونو تاسو کومه دنیا فتح کړه دا کوم چې خبرونو ته پراتی دی هغه نه ته پوس کو خبرونو ولا کوم کوم چې لاس چت کې کېدی چې نیم جماعت ولا خبرونو ګوري خو شي چې لکو خبرونو ولا سکړي سار چې موږ وخت راوځو اخبار رواله زرزه وردونی یو پلانې نیوز چې دا وګورم بیا دغه نه بعد چې دغه وسر لاس کې د ریموټ او پلانې چنه ټول دروغ بګی چې 90% په دې خبرونو کې سدي ادروغ دي 90% دا 90 ما کم وي له گزارې مې وکړه 90% دغه دروغ ته بده پروتي جنکو ته سلام وکړه جنکو ته سلام یو ګونه دویم دروغ ووري د بوز د مخ ته نشر کیده دویم ګونه دریم ګونه بګی سده په منځ کې بګی سندري مرাজি کنه وقفي بګی راځي کنه راځي سندري بګی کنه د شومش ګونه شو دریمه سلورمه د مانزه ټیم د نوې صبر کې جره خبرونه پوره شي به زما نو سیدال ته قامت شو ردنو لږ صبر وکړه 15 منټه پیلګي مونږ ته تختی خونه د شومه ګونه شو سلورمه ګونه شو او ګونهونه دی د بګي پروت دي زدي کسان ته دایم دا کم چې خبرونه کې ځان نه کان جوړ کړي چې ګرځا ته چې په خبرونو کې جنې ته کته د حرام دي او دا کته سره دلیل یو جبرئیل علیه السلام چې د جدا وحی راوړي د کسان د خبرونو والوته چې نه په خبرونو کې جنې ته کته د الله اجازه ورکړه د موږ ته دی مو خو بیا موږ وته شروع کوم بیا د جنکی ګورو کوم چې خبرونو کې راځي موږ ته به دلیل وخایي کنه قل هاتوا برهانکم تاسو کې څه دلیل موږ ته وخایي نه دا پالتو خبرې دا پرې دی سي او موږ ته پته چې ډېر خلک دا خبرې کې ځکه دې خبرې له زور ورکو او ځکه مې دا په مثال کې ذکر کړه چې دې خبرونو دا ګناه د سره خلکو د ګناه نه کوي خې انسان به 15 وخت موز بکې خې عبادتونه بکې تهجد بم کوي خو ګوره په خبرونو کې چې جنې راشي دې ته کته دې ته ګناه نه وي ته زما خبره صحیح ده که غلطه ده دې ډېر زیات دی ګوره دې ته سره ګناه نه وي او کله انډیا فلم دی ولګو برکه ګناګار هم سره نو دې کوم جنې ده بای کوم جنې ده دې ګناه نشته بای ګناه په دې ګناه ده بای ګناه نشته دا فرق ته د کوم جن راوښتو په دې فرق موږ د دلیل خو کنه نه دی وی دلیل لري چې زما خواهشات دي سی وی چې خیر دې دغه ګوره او دا مګوره نو دا خپل دلیل له نور به کیسه ته واکه نه الله دې نظر دې مسلې سره خاص به دا ویلي چې توبه وبسي ځکه چې نظر په دې مسلې کوتای د انسان ډیره کی ډیره کوتای د انسان کې دا نظر حفاظت کول ګډ ګران کار او د ډیر غټ ایمان او غټ تقوا غوړي الله دې دغه درجه موږ لري چې موږ د خپل سترګو حفاظت دي شو کولای څنګه چې الله ویلي داغه نه باندې آیت راوړی چې الله وی چې استغفروا ربکم ثم توبوا الیه الله ته واپس شي دې دغه مطلب دی به ویلي چې یا ایه الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا ایمان ولو توبو بس الله ته واپس شي دې توبو بس چې هغه نصوحه توبه نصوحا توبه نصوحا یو مطلب خدای چې دې توبه چې هغه اخلاصي باغی کوي چې شرطونه کوم چې موږ ذکر کړو یو مطلب چې توبه نصوحا دې توبه چې توبه انسان ته نصیحت کوي نو توبه څنګه انسان ته نصیحت کوي چې کله دې صحیح توبه وستنو دا توبه به ته نصیحت کوي چې دا ګناه بیا ونه کې په دې ګناه باندې به ته خپې دې لکه څنګه چې موږ سره شرطونه مخې ته تیر شو نو لکه دا توبه چې انسان ته نصیحت کوي دا غینه باندې حدیثونه راوړي دي او یو څو حدیثونه به په اختصار سره وایو
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما د رسول صلى الله عليه وسلم نو دا خبر اوریدلی دا والله اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره رواه البخاري. رسول صلی الله علیه وسلم وی چې پلامي دی قسمی چې ز الله ته توبه وباسم الله ته واپس کېږم او د الله نه بخانه غواړم په ورځ کې د اویا پیرونه زیات او یا پیرونه زیات رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه توبه وباسي په یو کال کې په یو ورځ کې تب کال کې څو بیره توبه یې رب العالمین ته لس وی پینځه وو دغه استغفار وایو دغه استغفر الله منځنه بعد چې کوم وایو هغه نه خو عادت غونډه جوړ شوی دی دا احساس سره زمونږ کې چې دې ټینګ اوس موږ توبه وباسو دا احساس وزر نه هغه چې سړی سلام وکړي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا عادت دی خو په دې ټیم کې به کمی انسانانی چې دا غوي به سوچي چې چې استغفر الله د دې مطلب دی چې زه به د ټول ګناونه دا به زه پرې دم او دغه شرطونه به کېدن نه وي خیال کوا ستا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ورځ کې دا ویاز پیرونه زیات رب العالمین ته توبه وباسي او هغه انسان دی چې الله ول ارسه بخری تیر شي راتونکي ګناونه ټول بخلی شي دي معصوم دی د ګناونو نه پاک انسان دی د ګناونو چې کوم انسان پاک دی دغه د حال له موت بسکو چې هغه دا ویا پیرونه زیات توبه وباسي نو موږ په کار چې بیا تقریبا په ورځ کې کم سے کم 200 پیری توبه وباسو سل پیری وباسو یو نیم سل پیری چې موږ خو ګناونو والے یو کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو د ګناونو پاک دی او دا کار کوي د دې لپاره چې الله ول درجه او چتی کی دا کار کوي د دې لپاره چې د امت تی طریقه د امت تی طریقې زده کی دا غینه باندې حدیث راوړل دی وعن الاغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ورسول صلى الله عليه وسلم دا خبره کړی دا یا ایها الناس توبوا الى الله اي خلق التوبه باسي الله ته واپس شي واستغفروا بخانه وړي الله نه فاني اتوب في اليوم 100 مره زب ورزق جرين سل پیری وي زب بخانه غوړم الله ته توبه وباسم رواه مسلم حدیث مسلم راوړي سل پیری پای کا ویا پیری دلته څه الته دا ویا نه زیات دلته سلوي سل پیری رسول سم چې وکړه کیناستو صحابه وي چې رسول سم مجلس کې کیناستو موږ بشمارول چې رسول سم شو پیری ګره استغفار وي سل پیری به کیوي دا ویا پیرونه به زیات وي دا په یو مجلس کې رسول الله سلام دي شي کول په ورځ کې واغ سل پیری الله ته رجوع کوله د مسلمان شانی ځکه چې خطا خو د انسان قدم په قدم کیږي د انسان غافلی او خاص کرنن سبا د فتنو دا دور د شهوات او شبهات او ارسل ډیر شي وی دي او دا موبایل راوتی دا موبایل خو 24 غنټه سره ځان سره ګناه په جیب کې ګرځي لګي بس راو بس به ګناه تی وشي نه دا چې څنګه ته ګناه وشنو ډک ډایرکټ چره دي ګناه نه بعد بیا الله ته رجوع کوا خو دې رجوع کوا چې وایي کې دا شرطونه کوم چې موږ مخکې ذکر کړی دا غینه بعد حدیث ته او ډیره جوه حدیث ته وعن ابي حمزه انس ابن مالك رضي الله عنه ابو حمزه انس ابن مالك وي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم چې د رسول الله خادمو د رسول الله سلام خادمو خدمت به کو کله چې رسول الله سلام مدینه ته راغی هجرت وکړ انس ابن مالک رضی الله عنه مور رااله یا رسول الله زما د زوی د ستاده پاره دی ته مې وقف کړی دی بس ته خدمت کوي په وخت کې د عمر لس کالو نو لس کاله د رسول الله خدمت کړی نو سو کالو پوری شل کالو پوری نه چې شل کاله د عمر چې رسول الله سم دی دنیا نه لاړ انس ابن مالک د رسول الله سلام لس کاله د غسر پاتې شه د سمره د رسول الله سلام نه هر څه به دا غنی زده کړی دغه د جون تور طریقې به ته بالکل یادې وي انس بن مالک رضی صحابه به جتلو خاص کر دې څه مسله چې کور کې دنه مسله به د رسول سره به کور کې نه سو دنه د ته معلومه چې رسول سم به د طریقې دي سي کوله ویلس کلمې د رسول سم خدمت کړه خو ویلس کله کوي چې د رسول سم والي نه ما لس کلمې د رسول سم خدمت کړه په لس کله کې رسول سم ماته غوسه شي نه لس کلمې د رسول سم خدمت کړه خو یو کار مې نه دی کړی نو رسول سم راته نه دی ویلي چې ولې دې نه دی کړی او که یو کار مې کړی دی نو رسول الله ته نه دی ویلي چې ولې دی کړی لس کال د رسول خدمت کړی دی په بعض اوقاتو کې به رسول الله ولې کوم چې لړشه پلاني کړل زر لړشه زر او خبره ته په انتظار نه سوځي چې وروته مدینه به د کوسو کې نور لکان بر سره ملو شو وړ کېږي دا اوس سره ویلو به شروع کړي دا خبره به دي یې رشو وي ما بلو به کولی څوک برګه اچانک زما په وګه به لاس کې خو دو
نو یا زما په دې سر به لاس کې خو ما چې بشاته وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته و به خندل چې تا کار ګره کړی کنه وې چې رسول الله وسلم چې صحیح لارش دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم دی لس کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خدمت کړي په لس کاله کې چې سینې دی ویلي زدي کسان ته د کم چې ټیکداران دی او د کسان ځان سره بوزي کار لا یوي ورځله بوزي د غریب سر منو واسي یوي ورځله دیږي ګور لس کاله د رسول الله خدمت کړي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چته اوف نه دی کړي چې د غوسه شی وته خپل اخلاق نرم ساتي خپل اخلاق نرم ساتي دا خو ورځي دی بدلیږي را بدلیږي نن دا سړی کمزور دی ستا په انډر کې لګیا دی چې مزدوري کوي او کار کوي سوال به ته کمزورې دی به مالداري بیا به ته محتاج دی به خپل بدله بیا اخلي وتلک الايام نداولها بين الناس دا خو ورځي دی کرزي په دې چې ته ګوره دغه نه چې ستای دغه یو حال به پاتې شي مونږ ګوره د مالدار دي ځان ته به سوي وزغه سوال کوي او دې تیر شي روزي کې د یمن یو غټ تاجر چې هغه په خپل د خبره کوله چې انټرویو چې دغسته په جړا شو او وی تیر شي روزي کې ما په سونو کوړمي چې هغه یتیمانان او کونډې وي دغه کفالت د روزي ما کړو پېشمنه افطاری د زمانه طرف نه غوښتله او په دې روزي کې زخل کو ته ورونه ټکوم سو کړل روزه ماته نه راکې په سونو کوړمو کفاله دا کړو به د یمن کې د حالات راغله جنگ جوړ شو الله سبحانه تعالی دې الته سنیانو له او زمګرونو له الته فتح ورکی او الته چې کوم روافض دي او شیعاګان دي الله سبحانه تعالی تباہ او برباد کی نو خبره مې دی پوری کوله چې ګوره یو کال به کې ولګي دو سړی به ور ټکی خلکو ته خصوص کول روزه ماته نه ورکی یو کال او دا خلاصه سړی چې د خلکو سره منډي والی وي مؤمن انسان وګور دا ورځ څنګه بدلی شو نو که تاسو رسو کی او ستاسو طاقت لاندې ستاسو لاس لاندې ته به زوروري نو گزاره کوو دا غسره او په دې کې ټول اول ګوره خزه د ناراضي دا خزه تاسو سره کور کې دا ډیره کمزوري دي سره گزاره کوو او دا ورځ بدلیږي چې ته په تابانه به زورور سوق پیښ شي به سره ظلم زیاته وکي انس بن مالک رضی الله عنه چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده او د حدیث ته وکړي لله افرح بتوبه عبده من احدكم سقط على بعيره وقد اضله في ارض فلات متفق عليه وی چې پتاسو کې یو سړی په شړز مکه کې چلته صرف شګي او د سره د اوخي او د دنه د اوخ ورکشي او په دې اوخ باندې ارسه پرتی د خوراک او اسخاک ورسبي او د تی ورکشي د اوخ او به د اوخ د ته ملو شي نه د سوره خوشاليږي جون وته واپس ملاو شو نه دې چې څومره خوشاليږي الله د دین زیات خوشاليږي چې د بنده ماته واپس شي او توبه وباسي تاسو نه غواړئ چې الله خوشاله کړي غواړئ کنه غواړئ موږ ټول غواړو چې الله خوشاله کړي که رب العالمین خوشاله نو توبه وباسه هغه ته واپس شي نه ژوند شروع کا سبحان الله په دې توبه کې زمونږ فائدہ ده کنه الله فائدہ ده خو الله به خوشالي دومره محبت کې الله سبحانه تعالی زمونږ سره فائدہ به زمونږ د کمنګ ونه بس ګناه مونږ ته ملوي الله ته نقصان نشته زمونږ بندگی د الله په خزانو کې څه زیاتې نه او زمونږ نافرمانی د الله په خزانو کې څه کمی نه خو الله زمونږ د لپاره خوشاله هي چې وګوره د انسان توبه وويسته بل د چې په دې کې د خبره پرته چې د انسان ته د پته چې زما یو رب شتي هغه به سي منډه کړي توبه وويسته نو الله داغه توبه قبول کړه چې د ګوره د په ما باندې یقین دی ما ته واپس شو چې الله به زما ګناونه وبخي کوم سړی چې توبه وباسي د خپل رب باندې یقیني ځکه د په مخه د توبه وباسي او چې سړی د الله نه لري شي الله ته یری دین ته یری د توبه نه وباسي دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی دی او د امام مسلم روایت دي سي لله اشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب اليه الله د انسان په توبه باندې دومره خوشحالي کله چې انسان توبه وباسي چې دا هغه انسان د خوشحالي نم ډیره من احدكم كان على راحلته بارض فلا چې یو سړی هغه په شړز مکي فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فايس منها او د دې سره سورلی اوخ وسري او دا اوخ د دنه ورکشي او باغې مل پاسه د خوراک او سخاک پروتي فايس منها نن امید شو ځکه چې په دې شړز مکه د به کوم ځای اوخ ګوري فاتى شجره فاضطجع في ظلها وقد ايس من راحلته نراغه دی ونی سوري لاندې پروت د مرګ انتظار شروع او نو امید ام بس د مرګ انتظار د بل سلار شتي
چې صرف ته هر ځکه شګي ښکاری او شړ زمکه ده او ستاسو سره چې کوم خوراک او څښاک هغه ته نه لاړ او وخت نه لاړ سولې نه لاړ ته لاړ نه معلوم څه نه دی معلوم نو بس د مرګ انتظار دی نه دا سړی د ونی لاندې پریوتو او د سوري کې پروت دی د مرګ انتظار دی فبينما هو كذلك نه دې دغه شان پروت خیال نو چې وی کته اذ هو بها قائمه عنده نه چې وی کته نه غوخره غلې سرته ولاړ اگر څه بل پاسه پراته دي تاسو اش اندازو کې د سره وسمره خوشحالي کنه د خوشحالي یعنی موږ تعبیر نشو کوی چې د وسمره خوشحالي په دویم پیر د جون ملاو شو فاخذ بخطامها ثم قال من شده الفرح د یوخ د پړې ونه روان شو او د ډیره خوشحالي نه دا خبره وکړه اللهم انت عبدي وانا ربك الا تزما بندې او زستاره بیما خبره سکړه الټه کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم اخطا من شده الفرح د ډیره خوشحالي نه خطا شو دومره خوشاله دي چې غلفاس یې شو هغه ته خطا شو نو د انسان چې څومره خوشاله شو په دې سورلی ملاوي دو باندې رب العالمین د دین زیات خوشاليږي په دې چې انسان د توبه وباسي الله دومره خوشاليږي تاسو په توبه باندې نو په دې حدیث کې ډېرې فائدې دي غټه فائدہ پکې دا ده چې الله خوشاليږي په توبه باندې نو موږ د پکاره چې توبه وباسو او دویمه فائدہ پکې دا ده چې انسان په خدای سره د کفر خبرو کې نو باغی باندې رانیوي کی او دا خبره د کفر ده چې الله ز ته زما بندې او زستاره بیما د کفر خبره ده کنه ده خو دې کې دې څه ده خطا شوی دی نو ځکه موږ ته استاد وایو چې په چا باندې د کفر فتوا لګول د چا کار دی د علماء کار دی تاسو یو سړی ولیدو او هغه دا خبره وکړه په یو ځکه الله ته دې شوی نبی دا خاص کر د کوم منهج چې تکفیر دی ناغه به دغه کار کوي چې وګوره د مرتد ته وګوره د کافر ته نو موږ د دوی جلسته کار نه دی په یو خاص سړي باندې د کفر فتوا لګول د علماء کار دی کې دي شي په دغه سمانه بګدنه پوری باب چې موږ ورلو موږ ته پوښتنه کوو ته ولې دا خبره کړې ده علماء به ورلو هغه ځکه خطا شوم بجبه د انسان د خطا شو نه چې خطا شو بده د کفر فتوا لګي دا سړی چې کم دی چې خطا شو او د خبره وټوکړه د رسول الله ویلي چې کافر شي نه حقیقي دي چې سړی جاهلی لکه صحابه د رسول سره په سفر باندې وتیو یونی باندې تیر شو ذات انواط دیونی ته مشرکین خپل اسلحه چول چې برکتی شي به جنگ لوړه د اسلحه نو دیو صحابي به رسول الله یا رسول الله اجعل لنا ذات انواط یا رسول الله زموږ لپاره یو دي چې ونه جوړ کړي اسلحه وته چو اوس دا خبره د کفر ده خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته نصیحت کو کافر نه کو ولی کافر نه کو ځکه جاهلو به دې نور ډیر خدای وکړه مسله ده خلنده دا چې ځان سره خبره ساتي چې یو خاص سړي باندې کفر فتوا لګول د چا کار دی د علماء کار دي او د هر عالم کارونه د علماء ربانيين هغه علماء چې ربانيين دي الله ولې غټ مقام ورکړي د تقوا او درجه باندې دي د علم په یو درجه کې دي غټ مقام الله ورکړي دا غوي کار دي غټ علماء منګ لیدلي دي والله لازم چې د کفر د مسلې ځان پټي بلته اړي هغه بلته یریږي د شنو چې دا فتوا کوم چې سړی کافر دی د کافر نه رسول سموي چې دا فتوا بده باندې واپس راځي د قیامت ورځ الله ته پوښ کې هغه حدیث ته استاد دی چې رسول سموي چې په بنی اسرائیل کې یو نیک سړی و ډیر نیک انسان هغه یو ځکه ناسو نو چې دا هغه مخکې تذکره وکړي چې دا پلانې ډیر ګناګار دی ناغه وی چې په الله مې قسم وي کده سړی الله وبخي د سره بخینه نیک سړی دا وي او چا مبارک وي دی ګناګار مبارک حالکه هغه ظاهري ګناګار دی او دی خنیک انسان دی وی الله وی چې د سوق دی چې زمانه مخکې کی سوق دی چې زمو پیسې له پاسه پیسې کوي دغه ګناګار مې وبخو او ستغه ټول اعمال مې برباد کړو ور په دې خبره باندې دله دې صفاتونه لګول چې کافر دی او مرتد دی او دا خبرې نه دي کړې خو صرف شی وي الله نه بخي خدا خبرې زموږ په دې ځو باندې څومره راځي زموږ په مجلسونو کې دا کی کنه کی یره الله نه بخي دا سره الله نه بخي ولې خطرناک خبره الله وی زه بخمنو تاسو کې چې دا خبرې کې چې الله نه بخي ته خبرې دي چې الله نه بخي نو په دې مسلو کې احتیاط ډیر کوي داغه نه باندې حدیث راوړی دی وعن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه ابو موسى اشعري روي چې ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله دا خبره کړي و ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار الله سبحانه وتعالى د شپې د خپل لاس خوري د دې لپاره چې ليتوب مسيء النهار چې چا په ورځ کې څه ګناه کړي چې هغه توبه وباسي
ويبسط يده بالنهار او به سحر لا او د ورځې چې الله سبحانه وتعالى بیا د خپل لاس سیده د خور کی ليتوب مسيء الليل چې چا د شپې تو ګناه کړی نه چاغه توبه وباسي حتى تطلع الشمس من مغربها تر دې چې نور به د مغرب نه راوخیږي. رواه مسلم، د حدیث امام مسلم راوړی. دې کې وګوره رب العالمین څومره موقور کړی د انسانانو. سحر کې لاس رب العالمین خور کړی د دې لپاره چې د شپې چې چا ګناه کړی دی چاغه توبه وباسي، د شپې لاس خور کړی دی چې کم توبه وباسي، چې د ورځې ګناه کړی چاغه توبه وباسي. په دې حدیث کې د رب العالمین لاس ذکر دی. نو موږ وایو چې لاس مطلب لاس دی، لاس خلاص ته وایي کنه، معنی دغه ده. خو د دې لاس کیفیت څنګه دی دا رب العالمین ته معلوم دی. په دې مسلو کې به چرته ګوتې نه وایي. ها دا موږ ته پته دی الله لاس دی، حقيقي لاس ته څنګه دغه د شان سره خای. خدای لاس څنګه دی څومره چې ته سوچونه کې د رب العالمین مبارک هغه دي سینه دی. څه سوچیم ته کنه د الله مبارک به سوچونه کې کیفیت موږ ته پته نشتی او د معنی موږ ته پته ده چې ید دی ته وایي. ید پر به کې لاس ته وایي کنه. نو لاس د الله شتي حقيقي لاس ته معنی به نه بدلو. خو دومره ده چې موږ ته د پته نشتی چې د لاس دی څنګه کیفیت څنګه دی د رب العالمین خبره دی. ځکه د حدیث کې غټه فائدہ ده چې کلم ته نه ګناو شي نو د خبرې ته خبره سیاده ساتي چې ستارب چې لاس خور کړی دی کې څوک توبه وباسي نو توبه وباسه هغه ته واپس کیږي. دا غینه بعد حدیث اوره وعن ابي هريره رضی الله عنه ابو هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم، حدیث امام مسلم راوړی. وی چې توبه وسته مخکې د دینه چې نور به د مغرب نه راوخیږي الله به له توبه قبول کړي. هغه مسله موږ د وخت هغه مسله ذکر کړو چې د نور د مغرب نه چې کله نور راوخته نو بیا وخت ختم شو توبې دروازه بند شو. او د دې دروازې تذکره به مسمخ کې حدیث کړي چې دروازه څومره دروازه ده د توبې د دروازه رب العالمین کوله کړي دا خو اله به بندي کړي چې نور د مغرب نه راوخیږي. نو سره به سوال کوي چې نور به د مغرب نه راخیږي، نور خو همیشه د مشرق نه راخیږي، دا به د مغرب نه راخیږي، دا به د قیامت یو نه غټه نه خبي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نور چې د ګرځي نو دې زی او د عرش په خوا کې رب العالمین ته سجده لګي. نبی او تعالی امر کوي چې سید المشرق نبی راوخی جل او اجازه ورکړي د راخی جل د اجازه بغیر د نشي راخته. نبی په دغه ورځ بوت رب العالمین وی د کم زینه چې راغله په قضیه وخیجه بیا نو د خراغله د کم طرف نه دی د مغرب نه دی بیا په مغرب باندې راوخی جوړه د قیامت یو غټه نه خي. او کله چې نور په مغرب راوخته نبی ر توبې دروازه شو دا بند شو دغه نه مخکې انسان له بکاجي توبه وباسي. یو سړی بوجي شي قیامت به کله راځي ګوره زمونږ دې سړی ته دا وایي چې ستا په ځل کې دومره یې نشتی د قیامت جو ته دا خبرې کې خدای ته وایو چې مخکې یو حدیث روان دی او دې ته وکړي د نبی ابو ویریږي. حدیث کې څه دی وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عبد الله بن عمر رضی الله عنه حدیث ته ان النبي صلی الله علیه وسلم قال رسول الله دا خبره کړې و ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر. الله دې وبنده توبه قبلې د دې وخت پوري یا تر هغه وخت پوري چې داغه د سادي مری ته ورسي. رواه الترمذي، د حدیث امام ترمذي راوړی. نو د دین خو یې په کار ده کنه زه یو سړی به دا وایي چې قیامت خو لري دا په کله برازي دا خو د دې بيدینی خبره چې دا خبره کې مؤمن ګره یریږي چې دغه د قیامت راغی او دغه دی راغی خو دې دا خبره کوي چې سیده کدی خبره نه تنيریږي نو دین خو یې په کار چې مرګ راشي چې کله دا روح را له دې مریته نبی کده ټیم کې تډيري توبه وباسي دا الله سبحانه وتعالى نه قبله. ذکر الله په قران کې سوي وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. الله توبه دا خلکو د پاره نه ده چې د ګناونه کوي او کوي لګي به د ګناونو کې کله چې بس مرګ راشي نو اني تبت الان ما وستوبه وست الله د دې خلکو توبه نه قبلي. دا د لازم په دې ټینګ توبه وباسي بل سلام شتي دغه لار دې لازم توبه وباسي خاص کر چې کله د انسان نه روح او زی په دغه ټینګ کې د ملک الموت ویني خملک الموت راغی او د جهنم زیره ورکو لکه څنګه حدیث کې راځي ته وی چې روزه الله غصه ده او تانه خپه ده او جهنم زیره ولور کې د توبه نو وباسي دغه ټینګ کې وباسي کنه وباسي. فرعون چې تبا کړي توبه وسته او کنه وسته په دغه ټینګ کې ویما پاغه الله باندې ایمان راوړل کوم باندې چې بنی اسرائیل راوړل د خصم فائدې نشو مخکې ول ایمان نه راو
اوس خو تا ولې چې ته اوس تبا کېږي دریاب راغسته نه په دې ټیم کې ته چې ما توبه وسته توبه منټ به پکې نه لګي منټ ګوره منټ غنټه 2 غنټې پرې منټ به پکې نه لګي د مرګ ژوند هیڅ پته نه لګي ګوره د وس نه د نن نه یو نوې ژوند شروع کوي کنه شروع کوي یو نوې ژوند شروع کوي چې سړي کړي هغه دي کړي بس هغه پرې ده هغه مې دا وس او دا سوچ مکو چې زما ګناونه به ډیر غټي د الله رحمت سره دي ګناونه ډیر زیات غټ دي د الله رحمت سره دي ګناونه ډیر غټ او ډیر پراخه دي نه دغه ته سوچ مکو چې زما ګناه غټه ده بلکې دې ته سوچ کې چې ستاسو رب مهرباني ډیره زیاته ده نوې ژوند شروع کوي چې سړي کړي هغه پرې ده که عقیده کې دې کمزورتیا اشتیاغه برابر کا کبه منځونه کې څه کمزورتیا اشتیاغه برابر کا ک ګیره دي نشتی ګیره پرې ده ګیره وړه کې دغه پرې ده د کپړې دي د شریعت برابر نه دي د کپړې برابر کا دوکي دروغ منافقت لوزونه ما تول ک د قسم صفات د بګیدنې د ځان لري کا حرام خوري حرام پرې ده مور پلار سره بد کې دغه پرې ده د خځې سره ظلم جاته کې د نن توبه وباسه د بچو سره ظلم کې د نن توبه وباسه چې د په موبایل کې د سره د زنانو تصویرانی یا چې د زنانو سره پردو زنانو سره خبرې کې یا په ټي وي کې فلمونو ډرامي ګوري د نن پرې په دې موبایل کې چې سره سړي د نن د هر څه صفاکه یو نوې ژوند شروع د دې ژوند چې ستاسو د رب العالمین په منځ کې یو تعلق جوړ شي تعلق ستاسو د رب په منځ کې چې بس د نن بعد به زه ګناه نه کوم نبی الله سبحانه وتعالى ستاسو توبه قبول کړي او خاص کر چې کله بدی کې دنه د شرطونه کوم چې موږ مخکې ذکر کړو دې به شروع کوي کنه یو حدیث به ذکر کو په دې باندې درس ختم کو وعن زر بن حبيش وی چې قال اتيت صفوان بن عسال رضی الله عنه ويزب صفوان بن عسال بصير عالم صفوان بن عسال ده صحابي دی وی باغه بصير عالم اساله عن المسح على الخفين وی ما چې د موضوع د مسح مبارک دي تاسو کومه چې د موضوع په دې مسح کې زه شکی شې و ما وی ما ته چې ما جاء بك يا زر وی ما ته زر ته سره پر راغله وی ما ته چې ابتغاء العلم علم طلب کوما وی ما ته چې بیا خدا ووره ان الملائکه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب ملائک د سمو چې مخلوق ته دوی د خپل وزري غوړی دي هغه انسان ته چې هغه د علم طلب کوي ولی رضا بما يطلب هغه خبرې دلته چې د علم تروته دی د علم طلب کوي د دې دلاسه د ملائک د راضي دي په دې خبره ته راضي دي نو د خپل وزري د خوري کړی دي هغه مخلوق به ته وزري خوري کړی چې علم طلب کوي د په دې جمله کې د علم طلب کولو فضیلت چې تاسو د علماو سره کېنی کتابونه ګوري یو سړی مدرسې ته یو سړی جامعې ته ځي د رب العالمین دا غټ مخلوق او د اوچت مخلوق هغه د خپل وزري خوري او دې کې دا فائدہ پرته چې علم د ټولو نو چت عبادت ته بلکې بعض علماء چې علم د جهاد نه چت عبادت ته علم د جهاد نه چت عبادت ته ولي ځکه کدي عالم چې د جهاد نه بیان کړو مسلې نه بیان کړو مجاهد به جهاد کړي نه خبر بیا څه ته واپس شو بیا عالم ته واپس شو عالم دوره چت انسان نه کوم چې سړی جهاد کوي لګیا نه دی ولې د جهاد کوي دا څه خو دی د عالم متویلی د عالم مت جهاد فضیلت ذکر کړی دی نبیا دا غید لاسه د لار جهاد لا د نن سبا اولیاذ بالله د باز قمقلان رپاسی نو په علماو پسې به خبرې کوي او دا علما او دا درباریان او دا د حکومت مولیان او دا پلانې او علانه ته ته د مور په خېټه کې د جبرئیل السلام کې ویلو چې jihad دی ته ویا وینا خو موږ د مولوی سي پلانې ویلو نه مولوی سي خلال غریب درباری شو اغه لار منافق شو دغه ایمان خراب شو است ایمان سره هغه برابر دی د باز قمقلانو خبرې دي نن سبا نو علم ډیر اوچت یو نعمت او کوشش کوي چې علم طلب کوي په دین باندې ځان پوهه بیا ته ما وی چې او په دې کې دا فائدہ مروته چې استاد لپاره چې خپل طالب ته او د شاګرد ته د بعض فضایل بیانې چې د پزړه کې جذبه پیدا کړي نو ګور د مسلې نه مخکې هغه ته دا خبره وکړه وی ملائک وزیر غوړي د دې د لاسه د زیر پزړه کې سره شي جوش برای جذبه برایش نبی وته موي انه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول وی چې سره ډکی مچازي کوي ته شي مچازي کوي او د سیمات شو کنه د دینه بعد چې د چاردام کوي او پاغي کې د په موضوع باندې مسح کوي نو دې خبره کې شکی شوی ما وكنت امرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتخو هغه سړی چې د رسول سره د مرګرتیا تیر شوی دا فجئت اسالك نو تانه می تاسو کو راغه تاسو کوي د دې مسلې
چې رسول سم دې باره کې سویلی دې لپاره غوړې نه دی راغلی چې پلانې او الله نه پکې سوی څوک پکې سوی رسول صلی الله علیه وسلم پکې سوی ته چې فتوا غواړي د چا مسلې ته پوښ بکې و قرآن او حدیث دې مسله باره کې سوی دا باندې چې مذهب سوی او پلانې سوی او سابق سم سوی مولوی سم سوی وی بیا ته ما وی چې هل سمعته يذكر في ذلك شيئا در رسول الله سوري دلی دې باره کې ما ته وی چې نعم ما بګوري دلی كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين وکړي چې موږ په سفر باندې رسول الله موږ ته امر کو الا ننزع خفافنا چې موږ بخپل موزین او باسو 3 أيام ولياليهن درې ورځې او درې شپې دې دا مسله ده په موضوع جوراب باندې مسحه د مسافر د لپاره څومره ده 3 ورځې او 3 شپې او د مقیم لپاره یو ورځ یو شپه الا من جنابه مگر د سړی د جنابت په حالت کې شنه به جوراب وباسي یو موزي وباسي ځکه چې بده باندې غسل لازم شو په غسل کې به جوراب باندې په موضوع باندې مسح نه کیږي نه دا به دوه مسله ثابت شوه دا دوه دغه مدت او دا دویمه چې کله وسړی د جنابت په حالت کې شو نو دی به لازم د غسل لپاره د جورابي موزي د وباسي ځکه دی باندې مسح نه کیږي لکه من غائط و بول و نوم مگر کې وسړی ډکی میچازي کې تشي میچازي کې ودشي او دسي مات شو خیر د چاردام دیو کې او باغی کې مسحو کی بیا تماوی چې هل سمعته يذكر في الهوى شيئا وی ما ته پوښتنه کوم چې مینه محبت مبارک دي څه تاسو د رسول سم نه کړي چې سړی چې سره محبت کوي دغه سوري دي د رسول سم نه وی ما ته چې نعم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر موږ د رسول په سفر کې الله اکبر سوچ چې انسانانو ډایرک به ویاو وی موږ د رسول سره وو دا غوچت مخلوق د الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر د پاره غوړه کړیو او نن سبا شیعاګان خبيثان روافض رپاسي په دوی باندې جرح کوي او دوی ته مرتد وایي وليعذ بالله او دې سره په سوال له سو کال بعد د دین او د ایمان نه خبر نه دی مسلمان دی او خلک چې د رسول سم مرګري دي هغه ایمانونه خراب شو الله سبحانه وتعالى زمونږ د ایمانونو حفاظت وکړي وي ماته وی چې موږ په سفر باندې فبینا نحن عنده موږ د رسول سره ولاړو د ټول صحابه د رسول سره ناسو او پرې خودونو ډیر محبت او د رسول سره بل چې مسلې به تیز کولې اذ ناداه عربي بصوت له جهوري یا جهوري نیو بدوراغه او आवाज یو کو د لرینا او په ډیر تیز आवाज سره لګي او د بدوغه سادهګان خلک او د پیغمبر سره چې سره خبرې کوي نو په تیز आवाज ولګي پارام ولګي خدا بدوله راغه د لرینا یا محمد چې ور یا محمد اوس دی دوی به د بیت وګور پیغمبر ته مخامخ څوک نوم وي پیغمبر ته چې مخامخ چام نوم ویل دغه درې قسم خلک دي یا خو يهود او نصارا دي څوک يهودي به رسول خدا راغه یا محمد وي او یا جبريل عليه السلام دي جبريل عليه السلام یا محمد او یا څوک دي یا باندې چې بدو دي هغه به دي شي یا محمد وی فاجابه رسول الله صلی الله علیه وسلم نحو من صوت رسول صلی الله علیه وسلم اقشن تیز आवाज کې غلط جواب ورکو وته ها دلته بزه ها سوي وی هغه ته چې وی ما ته وی دا صفوان وی چې ما دي بدو ته وی باندې چې دا وی حق تباشي اغضض من صوتك دا आवाज دې کم فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله بخواك ادب کو احترام کو دین دا مسله ثابت شو چې د دیندارو د علماو د مشرانو به احترام کې دا به مخکې بچی نه دا باز کسان دي علماو سره کېږي په مجلس کې سیمه چغي جوړې کړي نه خپل आवाज به د دیندارو د یوچته خلکو د आवाजونه لاندې ساتي وقد نهيت عن هذا وما تيجي تعلمنا کړي د دینه چغي مو وما ته وی چې والله لا اغضض بالله بالقسم आवाज نکمو جاهل خپل خبره باندې ولاړو بیا رسول سم ته توجه شو خپل خبره پوره کول د رسول سره نو ته وی چې المرء يحب القوم ولما يلحق بهم یا رسول الله یو سړی په سړی باندې ډیر یا په قوم باندې مینه محبت وسره کې خدای غوي په شان درجه نه دی غوي په شان اعمال نه ته دې سړی مبارک سوي وی رسول صلی الله علیه وسلم وتوی چې المرء مع من احب يوم القيامه دا سړی په د خلکو سره د قیامت پر ورځ بیا روان شو بده روان شو انا سمعت کړه په روایت کې راځي چې نو یې خو بیا په الله باندې او په پیغمبر باندې او په ابوبکر او په عمر باندې به مینه نه ګور دي بدوته اگر که باندې چې ساده د خود رسول صلی الله علیه وسلم محبت مبارک ته پوښتنه کو د صحابو د محبت مبارک تاسو ډیر اوچت خلک موږ تاسو نه درسو خدای کیږي بس نو رسول صلی الله علیه وسلم ته خلکو سره دي کدا مثلا ثابت شو چې دیندار خلکو سره محبت کوو قیامت پر ورځ به دغوی سره پاسي دغوی مجلسون لزه دغوی سره کینان دغوی سره بر پاسي وی بیا چې د فما زال يحدثنا رسول صلی الله علیه وسلم بیا خبري کوي حتى ذكر بابا من المغرب وی بیا رسول صلی الله علیه وسلم د مغرب دی طرف ته اشاره وکړه
او په یو حدیث کې راځي چې د شام طرف ته قبل الشام د شام دی طرف ته رسول الله اشاره وکړه وی چې دغه ځکه یو دروازه د مسیره عرضه او يسير الراكب في عرضه 40 او 70 عاما دغه پلنواله د او یا کالو یا د سلوخ کالو په اندازه دی د دروازې او یا دې څه مطلب دی وی رسول الله دې وی چې یو سړی په اسبانی سوري او خپه تیز رواني نه دی او یا کال سفرو کې یا سلوخ کال سفرو کې خو دروازې پلنواله به ختم نشي دغه دروازه در سره پاره ده وی چې خلق الله تعالی یوم خلق السماوات والارض د باغ ورځ الله دروازه پیدا کړې په کوم جسمه کې سونه پیدا کړې مفتوحا للتوبه د دروازه کولو د توبې لپاره د توبې لپاره جوړه لا يغلق تنبندي حتى تطلع الشمس من تر دې چې د نور دغه طرف راوځي د مغرب د طرف نه راوخیږي رواه الترمذي دا حدیث هم ترمذي راوړل نور کتابونو کې هم دي د څومره عجیب حدیث ته څومره فائدې بګيري موږ فائدو په تفصیل سره رانلو خو غټه فائدہ بګی دا چې یو غټه دروازه د مغرب دی طرف ته ده د شام دی طرف ته ده او هغه کولاو د ردی لپاره چې انسانان سو کی توبه واسي او دا بنديږي ورس نو توبه واسي دا غټه دروازه کولاو دا وس الله سبحانه وتعالى توفیق درکړي دا ګناونه پرې دی یو نوې جون شروع کړي د الله سره رابطه قائم کړي زړه د الله قسم خورم چې کړه تاسو دا ګناونه پرې خو تاسو خپل جون کې د عزت ویني په موږ پسې یو کس نه مدون نه ملس نه دنیا کسان راغلي او بار دا خبره مونږ ته کوي چې شخص موږ اوس توبه وستي دا په جون کې خون راغله دی جون را اوس منظر کړه اگر سم پرې خو دي اوس هم د زړه په سکون شو د زړه مطمئن شو